बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زي ما ويس نن زه سٹارټ کوم د بلاګینګ کورس زه به تاسو ته خیم چې بلاګینګ وایسه تا د بلاګینګ موږ پیسې څنګه ټلې شو د بلاګ سره به موږ ایډسن اکاونټ څنګه کنیکټ کوو او دغه ایډسن اکاونټ چې کوم پیسې راځي دا به زموږ بانک اکاونټ ته څنګه راځي دا ټول زه تاسو ته په دې کورس کې خیم دا به یو پوره سیریز وي تاسو دا مسکپ کوئ ټول یې ګورئ ځکه ستاسو نه پکې څه زګیم مس نه شي چې بیا تر وروسته مسلې نو بلاګینګ څه ته وایي بلاګ موږ په دوه طریقو جوړولی شو یو دی پری یو دی پیډ پری بلاګ موږ څنګه جوړولی شو پری بلاګ موږ په بلاګر کې جوړولی شو نو زه به تاسو ته اول دا ښیم چې پری موږ څنګه جوړولی شو نو پکې ستاسو یو روپۍ لګي او تاسو ته ارنینګ کولی شئ او زه به تاسو ته هغه بلاګز ښیم چې هغه پری جوړ شوي دي او خلک ترې ډېرې پیسې ګټي دویم نمبر دی پیډ موږ په ورډپریس په ذریعه جوړولی شو یا موږ د کوډینګ په ذریعه جوړولی شو په هغې کې خلک څه کوي په هغې کې به تاسو له ډومین اخیستلي هوسټینګ اخیستلي ډومین هوسټینګ څه ته وایي ډومین اصل کې اډرس یو آر ایل مطلب زه ځان له جوړوم چې اویس.com دا شو ډومین هوسټینګ کوم ځای کې ستا ویب سایټ پروت دی ډیټا پرته ده په کوم ځای کې ستا ډیټا جمع کېږي کوم ځای کې پرته ده هغې ته څه وایي هوسټینګ ورته وایي نو دا به موږ څنګه اخلو دا به درته هم زه ښیم خو اول موږ پري څنګه جوړولی شو دا به درته ښیم او د پري او د پیډ په منځ کې فرق څه دی یا د پري څه نقصان دی او د پیډ څه فایده ده د پري هېڅ نقصان نشته دواړه یو شی دی دواړه یو بلاک دی او په دواړو نه تاسو پیسې ګټلی شئ خو صرف که تاسو پري بلاک ساز کوئ په بلاګر کې د هغې سره به مطلب تا ولیکو چې اویس.com نو دا به اویس.com نه وي دا به اویس.blogspot.com صرف دا بلاک سپاټ مو سره اضافي راځي خو زه به تاسو ته دا پري ډېر شی ویب سایټ یې ښیم چې هغه پیسې ګټي ایډز پې شو کېږي ایډسن والا ایډز ورکوي او ښه پیسې ګټي خو مهرباني به دا کوئ چې ویډیو به نه سکپ کوئ ویډیو به پوره ګورئ دا پیلنۍ ویډیو ده نو زه خپل لیپټاپ سکرین طرف ته هلته درته ښیم چې څنګه موږ دا بلاګ سازولی شو پوره به زه تاسو ته کسټمایزیشن ښیم نو زه به تاسو ته دا ښیم چې دا بلاګ موږ جوړولی څنګه شو بیا دا موږ کسټمایز کولی څنګه شو تیم ولره ډاونلوډ کړو هغه بیا موږ کسټمایز کولی څنګه شو د دې سره سره موږ ایډسن اکاونټ څنګه جوړو د ایډسن اکاونټ سره سره دا موږ بیا کلیکټ کوو څنګه او که چېرې تاسو دې له بیا ډومین اخلئ دا بلاک سپاټ لرې کوئ دا سره هم کولی شئ انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو سیریز کې ښیم دا پیلنۍ ویډیو ده نو تاسو د ویډیوګانې ټولې پوره وګورئ نو زه خپل لیپټاپ سکرین طرف ته خپل لیپټاپ سکرین طرف ته اول خو به تاسو وایي چې دا بلاګ موږ جوړ کړو نو په دې کې موږ څه کوو چې موږ له پیسې راکوي موږ په دې په ذریعه څنګه پیسې ګټلی شو موږ به په بدله کې څه کوو چې دوی موږ له پیسې راکوي نو بلاګینګ کې خلک آرټیکل لیکي آرټیکل مطلب ستاسو په یو شیز کې نالج دی ستاسو په یو شیز کې پوهه ده او تاسو په هغې په باره کې لیکل کوئ آرټیکل یې به لیکئ پوسټونه به کوئ هغې ته به خلک راننوځي ګوري به هغو ته به ایډز شو کېږي د هغې په بدله کې به تاسو له پیسې درکوي مطلب دا دی په یوټیوب کې خلک ویډیوګانې سازوي خلک پکې کوي چې دنیا ټاپ سکرین ریکارډینګ سافټویر کمې دي یا پکې خلک وایي د یو ځګي په باره کې دې ځګي ته خلک لاړ شي نو دلته په دا راځل کې ولاګینګ شو دغه د یوټیوب دا کوم ویډیو چې دا ټیکسټ ته راکنورټ کول په دې باندې یو آرټیکل لیکل او دا پوسټ کول په خپل بلاګ کې او دې ته بیا خلک راځي دا به ګوري دې ته څه وایي بلاګینګ وایي دې ته د کوم موږ د آرټیکل لیکو پوسټ کوو دې ته څه وایي بلاګینګ وایي نو اول خو زه تاسو ته یو پري بلاګ ښیم چې هغه مونیټایز شوی دی او یو نه دی دغه شان ډېر شی دي خو ما پکې تاسو دا یو راواخیستو چې پري بلاګ جوړ شوی چې تاسو موټیویټ شئ صرف چې په پري کې پیسې ګټلی کېږي صرف لږ محنت غواړي ستاسو سره لیپټاپ ضروري دی او ستاسو سره انټرنیټ ضروري دی دا دوه شیزونه څه دي ستاسو سره ضروري دي اول ما دا یو ویب سایټ سرچ کړی تاسو کولی شئ urdu.bestpoetry.blogspot.com دا یو ویب سایټ دی تاسو لیدلی شئ دا پري ویب سایټ دی یو ایډ دلته شو شوی دی ګوګل ایډز بای ګوګل اوس دا شو د یو امپریشن لاړی دله پیسې ته لاړې اوس دا بل شو دا بل شو دغه شانتې د ډېر شي ایډز لګولي دي نو که چېرته یو دا شو دغه شانتې یو دا شو یا تاسو اوس مثال کې په یو پویټري باندې کلیک کوئ په دې باندې ما کلیک کوو یو دا رالی ایډز و دې هم دله پیسې لاړې دې سره سره ګوره دلته اوس دا یو لګولی دی دغه شانتې ډېر شي دي تاسو سرچ کوئ چې اوس موږ دا پري بلاګ څنګه معلوموي یا تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ چې پښتو پویټري یا هر شی سرچ کولی شئ نو پښتو پویټري ما سرچ کو ما له دا راله دا خو اوس پیډ دي مطلب په ورډپریس کې سازي کړي دي یا په هر څه کې خو زه تاسو ته اوس پکې پري ښیم چې پري پکې څومره دي دا صرف تاسو د موټیویشن دپاره چې تاسو ته پیسې ګټلی شئ دا اوس ګورئ دا په ورډپریس کې څه دا هم پري دی خو دا څه شی دی دا په ورډپریس کې پري ساز کړی دی دا شانې په بلاګر کې زه تاسو ته په بلاګر کې موږ څنګه سازولی شو دا یې نه
دا ویب سټ پر اړې په منځ کې به بلاک سپاټ راغلی دی دا یې پرې دلته ساس کړی دی دا به زه تاسو ته ښیم چې دا موږ څنګه سازولی شو دلته وګورئ دا دی سایلنټ پویټري دې ته چې ورننوځي خپل ویب سټ دی ایډز به پکې لګېدلي او دا یې څه کړی دی دا یې په دې بلاګر کې ساس کړی دی نو بلاګر کې موږ څنګه سازولی شو اوس لاړ به شئ اوس سټارټ اخلو دا شان ویب سټ موږ څنګه سازولی شو د دې لپاره تاسو سرچ کړئ بلاګر چې زه څه کومه تاسو دغه شانې کوئ که تاسو په دې ویډیو نه یې پوه شئ بیا یې سر نه وګورئ دلته زه سرچ کومه بلاګر بلاګر ما سرچ کو په فرست نمبر چې تاسو کوم ویب سټ راوړي په دې باندې به کلیک کړئ blogger.com www.blogger.com په دې باندې به کلیک کړئ په دې چې کله کلیک کړئ تاسو دغه شانتي یو آی راوړي دغه شانتي یوزر انټرفیس پته راوړي تاسو اوس په تاسو وایي چې زه په باره کې بلاګ جوړ کوم چې تاسو په څه شي کې ایکسپرټ یې څه تاسو سره لالی دي تاسو خپل بکونه ورته اپلوډ کولی شئ تاسو پکې سټوریانې اپلوډ کولی شئ پویټري پکې اپلوډ کولی شئ تاسو سره یا چېرته نوټسونه دي یا بکس ورته اپلوډ کولی شئ بکس ته تاسو تصویران وباسئ یا هغه لیکل تاسو رالی دلته یې لیکئ نو تاسو چې د څه په باره کې بلاګ سازوئ نو هغه بلاګ به تاسو څه کوئ دلته به هلته ټایټل ورکوئ دا به د هغې له پاسه به شو کېږي لکه څنګه چې مثال کې ما زه تللی وم څنګه چې لکه ګوګل تاسو راوړی دلته پکې تاسو ګوګل لیکلی کېږي دا شی تاسو دلته یو ټایټل جوړ ولیکئ نو زه مثال کې اوس جوړوم چې اویس خان په نوم باندې زه سازوم نو اویس خان ما سرچ کو اوس دلته وایي تاسو ډومین سلیکټ کړئ ډومین څه ته وایي ډومین ګوره زه تاسو ته اوس ښیم که نه چې اردو پویټري په هر شي تاسو په ډیټیل سره پوه کوم چې تاسو پوره پوه شئ اوس ما راوړو اردو پویټري ډومین څه ته وایي ډومین دې ته وایي ګوره ښه دا یې د لیکلی دی شاعري اردو ډاټ کام نو دغه شانتې شاعري اردو ډاټ کام تاسو به ځان له یو یونیک نوم سلیکټ کوئ چې ناشنا نوم یې مخکې چا ځان له نه یې سلیکټ کړی نو چې دغه نوم څوک ورکړي چې اردو شاعري ډاټ کام ډایرکټ دې ویب سایټ ته راځي دغه شی به تاسو ځان له یو ښکلی نوم سلیکټ کړئ اردو تاسو په پویټري کې سازوئ نو پویټري خپل نوم ګټه کې ورسره لیکئ چې ناشنا یې ځکه ډېر شي خلکو سلیکټ کړي دي نو زه اوس ځان له دلته یو بلاګ سلیکټ کوم د هغې زه نوم ډومین ویم چې اویس خان نو ګوره دا اویس خان به سلیکټ شوی تاسو ته وایي سوري دس بلاګ ایډرس از ناټ اویلیبل دا چا ځان له سلیکټ کړی دی .blogspot.com نو زه به ورسره څه لیکم 1 2 3 وایي چې دا هم چا سلیکټ کړی دی تاسو به څه کوئ ځان له یونیک ګورئ نو زه به اوس دلته لیکم چې اویس خان 2739 مې ولیکلو دا هم چا سلیکټ کړی بلکې ما سلیکټ کړی دی اویس خان 2739 نو 2740 پې کوم دا به لکه ستاسو ټیم اخلي خو تاسو به کې ځان له اوس وایي this blog is available زما دا ویب سایټ به اوس څه نومي خلک سرچ کوي نو څه به سرچ کوي اویس خان 2739.blogspot.com دا تاسو بیا وروسته هم لرې کولی شئ پیډ ډومین واخلئ دا دې لرې کېږي دا د لرې کولو طریقه به تا وښیم ګل تاسو پیسې سټارټ شي ارننګ سټارټ شي دا تاسو بیا لرې کولی شئ دې طریقه به درته زه ښیم ما ولیکلو دا شته اوس زه په نیکسټ باندې کلیک کوم بیا په څه باندې کلیک کوم ډسپلی لیب نو زه به له پاسه ډسپلی لیب په ویب سایټ باندې له پاسه څه نوم سرچ کېږي اویس خان AWAIS او خان دا ما ولیکلو پیلش دا په ویب سایټ باندې له پاسه شو کېږي زما ویب سایټ تیار شو خو کسټمایز کړی بلا نه دی دا به اوس موږ څه کوو کسټمایز کوو به څنګه اوس به زما ویب سایټ څنګه ښکاري له ټول اول خو به تاسو دا ښیم چې خپل زموږ ویب سایټ به اوس څنګه ښکاري زموږ ویب سایټ به اوس داسې ښکاري اویس خان 2739.blogspot.com موږ به کې یو پوسټ کړی دی ای سب به کې هم لرې کړي دا زموږ ویب سایټ اوس داسې ښکاري دا به اوس موږ کسټمایز کوو څنګه دا طریقه درته هم ښیم خو اول تاسو دا زده کوئ ټول اول دلته تاسو نیو پوسټ کولی شئ نیو پوسټ تاسو دلته کولی شئ دلته سټیټس د سټیټس مطلب دا دی چې څومره خلک راغلی دی ستا ویب سایټ ته نن پرون څومره راغلی دی د کوم ځای کې دی راغلی دی څه ټایم راغلی دی په میاشت کې څومره راغلی دی ستاسو ویب سایټ ته څومره خلک راننوتئ دلته تاسو کمنټس کولی شئ ستاسو په یو پوسټونو باندې چا کمنټ کړی هغو تاسو ډېر ریپلی هم ورکولی شئ ارنینګ د ټولو صحیح ځای دا دی د پیدې ځای څه دی دا ارنینګ دی په دې چې کله موږ کلیک کوو دلته تاسو څه کوئ ایډسن اکاونټ سره کنیکټ کولی شئ او پیسې ترې ګټلی شئ ویډیو دا سیریز تاسو پوره وګورئ خیر دی ستاسو ټایم به ضایع کېږي خو دا ټایم ضایع کول دی ستاسو پیده ده دلته پیجز تاسو سره پیجز ایډ کولی شئ لی آوټ دلته موږ څه کوو ایډیټینګ به کوو څه به کوو ایډیټینګ به کوو دلته سیټینګ دی دې سیټینګ نه تاسو نور هم ډېر مطلب ټایټل چینج کولی شئ په دې سیټینګ کې بیا موږ څه کوو
اس یو به کوم کوم سرچ انجن اپټمایزیشن د دې طریقه درته مخم اوس زه تاسو ته دا خم چې موږ بل څنګه کسټمایز کوو اوس که څنګه تاسو ویب سټ د پوئټری لپاره سازوي دا یې لپاره تاسو یو تیم ډاونلوډ کوئ دلته خپل کسټم تیم هم دی دا دی خدا زمانه دی خو تاسو وایئ چې دا زمانه دی خو هر تاسو ویب سټ باندې ښکاري دسی بخکاري دسی بخکاري دا دی خو لا یار دا زمانه دی خو ولې بل دی خو نه مې دی خو بس اسی دی خو ورته دغه شان دی اوس په څه کومه زبر دې سل کوم زبر یو تیم پری ډاونلوډ کوم پیډم دی پریم دی خو زه پری ډاونلوډ کوم ځکه ما تاسو ویلي مو پری څنګه پیسې ګټو زه تاسو له پری یو تیم ډاونلوډ کوم پری څنګه ډاونلوډ کوم تاسو ګوګل ته رالی دلته تاسو سرچ کوئ تاسو پوئټری لپاره سازوي نو د پوئټری تیم سرچ کوئ تاسو د نیوز لپاره سازوي د جابز لپاره سازوي د هر شي لپاره سازوي دا غي تیم سرچ کوئ زه دلته څه سرچ کوم دلته سرچ کوم چې poetry theme for blogger دا به سرچ کړئ دا به سرچ کو poetry theme for blogger free سره مور کړئ free راځه راوړئ ها free ورکو دا ټول ټمپلیټ دا اوس دلته وایي کنه ټو په هر ویب سټ ځاله خپل ور کړی دا سوي زما سره 17 ټمپلیټ دي او دا تاسو ډاونلوډ کولای شئ دا ما ډاونلوډ کو دا ما ډاونلوډ نه کړو چې زه دې ویب سټ ته نه وتم په دې کې اوس تاسو له خوښوي څنګه مخ خوښوي اوس وایي چې تاسو ویب سټ دې تاسو ډیمو سره لشي چې ډیمو د ما ویب سټ څنګه ښکاري نو دا د پوئټری دا یو دی دا په موبایل کې به دې ښکاري په لپټاپ کې به دې ښکاري خو دا مړه زوړ غونډه ښکاري بل ویب سټ ته لاړ شئ بل ویب سټ ته لاړ شئ ډیر شي ویب سټ دي د هرې زما اوس دا یو پخ شو مثال کې زه زه د لایو ډیمو سره بیا څنګه دی ډیمو ته لاړم ډیمو باندې ما کلیک وکړ ډیمو کوم د ډیمو دا دی دا ویب سټ به څنګه ښکاري دا ویب سټ به دې ښکاري دا تاسو ته ښکاري دا ویب سټ به دې ښکاري تاسو دا ویب سټ خو نه را دا مې نه کوم زه به کو زه بل سرچ کوم بل څنګه سرچ کوم زه سرچ کوم چې دلته لاندې راشم چې بلاګر ټمپلیټس پرې مې کلیک کو دا یې سرچ کړی دی په بلاګ سپاټ کې نه فری دی دلته ټمپلیټس دور کړی دی خو زه به راشم بل ویب سټ ته فوټ ټمپلیټ فار بلاګر پینټرست ته نه دی خزه دې ویب سټ ته رالم تاسو دې ته راشئ دلته سرچ کولای شئ چې رسپ په باره کې تاسو په کار دی ډېر خپل ویب سټ دی نو دلته مثال کې ما ویلو چې زه به د نیوز لپاره کوم یا به د پوئټری لپاره کوم د دې شیزون لپاره کوم کنه نو زما کوم یو وخت زما د پوئټری د پرده یو وخت دی تاسو مزدار دی هم پکې ایمیج دا کولای شي اوس زه دا سره جدي لایو ډیمو څنګه لایو ډیمو د دې چې کومه حاضر ویب سټ رالم دلته ماته چې ستایو ایډز بدلته شو کیږي چې چرته ته ایډز اپروول ملاوي شي بل بدلته شو کیږي تاسو کوم پوئټری دی یا تاسو ور کړی دي دا به یا بدلته شو کیږي نو زه چې او یار دا وخت خیر به لایو ډیمو سره جره څنګه دی لایو ډیمو باندې ما کلیک کوم دلته تاسو دا وخی دا ویب سټ د تاسو ایډ بس شو کیږي دلته به شو کیږي خو دې کوس پوسټونه نشته پریویو نو دا دلته نشته خل دې خیر دا مې خوښ نشو خو د پوئټری د پر زما دا ویب سټ خوښه مثال کې دا تاسو د هر شي د پر ځال نه ځاله سرچ کولای شئ زما دا خوښ شو زول لایو پریویو سره څنګه بخکاری خزه دې ویب سټ تر لم چې زما ویب سټ دې سکی دې ښکاری زما ویب سټ څنګه ښکاری دې زما ویب سټ ښکاری نو زما تاسو کوم تاسو ځاله سرچ کوئ په ګوګل کې د سره پر تاسو بکاری دغه د پر سرچ کوئ چې د بلاګر ټمپلیټ پری بلاګر ټمپلیټ فار پوئټری فار سټوریز ای کامرس لپاره سازول شي د هر شي لپاره سازول شي زما به دا یو خوښ شو دا زما خوښ شو زه اوس دا کوم دا به ډاونلوډ کوم دا ما ډاونلوډ کوم اره ډاونلوډینګ سٹارټ کیږي ما سرچ کو چې پری بلاګر ټمپلیټس زه دلته رالم د ویب سټ ته د تاسو مراتلی شي عدالت خپل سرچ کوي یا نور تاسو په ګوګل کې هم سرچ کولای شئ د ډیر شي بلاګر پری ټمپلیټس پرتی زما دا یو خوښ شو دا مې خوښ شو د بزلایو پریوم چې لایو دا بسنګ ښکاری دا به څه ښکاری تاسو ګورئ زما پوسټونه بدل ښکاری دلته په اډ شو کې د ریسپانس ایډورټایزمنت دا شو زما ویب سټ وسنګ شو کې دا شانی شو کې دا بس څه کم د دې نه ډاونلوډ کوم دا به ډاونلوډ کوم دا بس شي دا ډاونلوډ شو رالما ډاونلوډ شو اوس په څو کم دلته کې دا به ایکستراکټ کوم دا فایل په دې کې بدل زما سي تیم پروتي کم ټمپلیټ ا بدلته پروتي دلته تاسو یې نه دا پروت ته دا به زه څنګه ریپلاګر دا اپلوډ کوم زما ویب سټ وس دي سي دی دا به زه کوم دي سي به جوړو ما دا تیم را ډاونلوډ کو دا ستخکاری دا ما ډاونلوډ کو د کمز دا د دیز نه واس پس کوم دا به دې ته خېجو ما څنګه به خېجو را بشما
دا تاسو ډاونلوډ کو ایکسټریکټ په کوي ایکسټریکټ هم کو را پښې بیا دلته کې د تیم ته پس کې په دې کم ځای نه چې د اډمن لا پینل په دې ځای کې تیم ته راشه کله چې تاسو تیم ته راشه دلته تاسو ښکاری اوسو کسټمایز ګوره زما ویب سټ وځي ښکاری دا به څه کوم چې دا دي شي دا به پوره کسټمایز کوم اوسو په دې ډاټ باندې مزه کلیک کم ډاټ تاسو ښکاری په دې باندې ما کلیک کو دې پس په ریسټور باندې کلیک کوم دا ریسټور تاسو ښکاری په دې باندې کلیک کوم اپلوډ هغه فایل مو هغه ټمپلیټ مو اپلوډ کوم چې اوس ما د ویب سټ نه ډاونلوډ کو را وشم ډاونلوډ تا دلته ما دا ایکسټریکټ کړی دی او دا به اپلوډ کوم د اخر کې لیکل دی نیان پری ورژن 1.0 دا بس کوم دا به اپلوډ کوم دا اوس اپلوډینګ ریسټور تیم کیږي سٹارټ ته زه اوس کوم سٹارټ ته زما ویب سټ دې ښکاری زه ریفریش کوم اوس پاغه شانتي شي ښکار تاسو ښکاری هغه شان شوي دا شان ویب سټ شو خو بلې کې پوسټونه کړی دي ما به کې پوسټونه نه دي کړی دلته زما پوسټونه لا نشته دا بس اوس کسټمایز کوم چې دلته تاسو خپل لوګو ولګوي ویډیو را نوګدي کې تاسو به تنګ شي په نیکسټ ویډیو کې تاسو دا خیم چې دا موږ څنګه کسټمایز کولی شو دا قشان دي بالکل دا خو د سری خو زه تاسو په نیکسټ ویډیو کې خیم چې دلته تاسو خپل لوګو لګولای شئ خپل لوګو دلته هوم به خیر دی په پیچر کې دا تاسو هم اډ کولای شئ دلته تاسو خپل ارسل لیکلی شئ په دې کې اردو پوئټري پښتو پوئټري یا اردو سټوریز دا موږ څنګه کسټمایز کو یوازې تاسو دا نه تاسو بل تیم ډاونلوډ کړئ د بل سره لپاره دا غي ایډیټینګ به کوم څه کوي چې څنګه موږ دا ایډیټ کولی شو دا موږ څنګه د دې څنګه دا موږ ایډیټ کوو زما زوړ ویب سټ څنګه وس نه وسه کړي د نن پورې دومره کافي و پر روان ویډیو کې تاسو دا کسټمایزیشن خیم چې دا تیم موږ څنګه کسټمایز کوو نو تاسو دا ویډیو مو مس کوئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ د بیل آیکن وهئ چې تاسو کله زبل نوی ویډیو وخت جوړ دا تاسو ته په ټیم باندې راځي الله حافظ